بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په حسن خان ډیجیټل کې یو واری بیا تاسو ته هر کله په سکرین باندې کم شخصیت تاسو تخکاری نو زده وایم چې سنس غمونګوي کنه د مستقل افغانستان سنس آثار شکم دی اغشتا ستر سفیر ناصر اندیشه سے چې دا وخت په افغانستان په ملل متحده کې د افغانستان دایمي استازي کم د چمنګ پاکستان کې مستقل مندوب یا پرمننٹ ریپرزینټیټیو چوتوي د یو ملک په ملل متحده کې او دغه شانتي په جنیوا کې هم او سره په سویټزرلند کې د افغانستان سفیر تر اوسه پورې دی. اندیشه صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. اندیشه صاحب تاسو خو ډیپټي پرایم فورن منسټر هم پاتې شوی وای کنه د دې دغه سره په تیر حکومت کې وزیر خارجه ډیپټي وزیر خارجه و 2015 تر 2019 پورې. ها جی اندیشه صاحب پروګرام کې نن خبرې کوزه مچستا سورای واخلم تاسو لګلرم ناسه او ظاهره خبره د نږدې می او لرم یې نږدې د دې وجه نه چې د افغانستان په ملل متحده کې دایمي استازي مستقل مندوبیت تاسو بیا په یورپ کې ډېر اهم ملک چې کوم دی تاسو سفارتکار هم یې د هغه ځای نه چې تاسو د خطې ته ګوره لکه دا چې چرته ناسه ما اسلام آباد کابل تهران وغیرہ نو څنګه ریډینګ مو څنګه لکه الته چې خلک د خطې ته ګوري را روان مونږ ته خو صدای سخکاری چې ستیاره ده وریازي دی بیا جی. خب دلوی باخوم کې خدای پنامه اول تاسو او تاسو اوردونکو ته سلامونه اداله کوم. د افغانانو لپاره خو شرایط په تغییر په حالت کې دي. دوی پوهیږي چې دا کوم حالت چې روان دی په افغانستان کې د طالبانو چې حاکمیت چې دی دا یو انتقالي او ترانزیشن پیریود کې دی او تغییر به خامخا راځي. خو په دې کې دوه فکرونه شته په افغانستان کې. یو هغه دی چې یو د نظامی مقاومت سره د سیاسي مقاومت او فرهنګي مقاومت هغه خبره دی او هغه مفکوره دی چې خلک غواړي چې طالبان باید په نظامی او په امنیتي توګه هم باید هغه سره مقابله وسی ځکه چې دا خپل د نظامی او د جبري په توګه افغانستان ته راغلي دي او داسې خلک دا په سیاست نه پوهیږي دا په تواضع او ملي منافع او مصالحه او دا خبرې نه مني. دا هغه د منټالیټي او هغه فکر چې دی یوازې زور او یوازې واک پیژني او بس. دومه مفکوره ده دی چې نه باید طالبانو سره باید سیاسی او فرهنګي او اجتماعي او مدني مبارزه وسی او دا ځل باید طالبان په خپل د افغانستان په منځ د وګړو په منځ د اجتماعاتو په منځ کې هغه مدني نافرمانونه او هغه مدني مبارزه باید تر څه دوام ولري چې طالبان با یا مفکوره به تبدیل کی یا د حکومت تبدیل شي. خب ولی مهمه ده چې دواره فکرونه دواره سوچ او دواره ایدئولوژی چې د افغانانو په منځ کې دي د دې چې طالبان په افغانستان کې دوام ناراضي دوام نه کوي ځکه چې دا خلک داسې ایدئولوژي داسې مفکوره داسې یو منټالیټي چې دا په یو وشتم پیړۍ کې ځای نه لري او خصوصا په افغانستان کې او په تیرو یو ویشت کال کې افغانستان ډېر پرمختللی وو. افغانستان کې خلک مکتبونه درلودل پوهنتونونه دلته کې وو ډېر سکالرشیپونه وو خلک وتل هغه ته خارج ته او یو ډیر هغه د روشن فکری زمینه مساعده شوې ده. د دې لپاره خلک فکر کوي او خلک هم په دې عقیده دي چې دا د نشټون پیړۍ نه دی دا 19 کلونه هم نه دی چې د جهاد اخو طالبان راغلل دا یو د 20 پیړۍ دی او افغانان خصوصا ځوان قشر دا خلک نه غواړي او دا به تبدیل کیږي. خو ولی مشکلات داسې دي چې د افغانستان اوضاع چې دي د افغانستان تغییرات همیشه یو څه ناسه منطقې سره هم اړیکې لري او تړون لري چې دا لپاره به ان شاء الله خیږي.
اندیشه سه دا پښتنه چې ځکه کوم تاسو د دې جواب په تسلسل کې کوم اگر چې دا تاسو د پروفیشن سره ریلیټډ بني افغانستان کې د سیاسي مقاومت چې تو یا موږ جو ته مزاحمت وایو یا اپرایزنګ په دغه کې بد قسمت لکه په افغانستان کې دا کلچر نشته دی دا دستور نشته دی چې د یو حکومت خلاف ته او نه حکومت برداشت کی سیاسي مخالفین کمخ کې مو تاسو کتل لکه د مجاهدینو د ورنه مخ کې کله چې د هغه د داود خان صاحب وخو یا دغه نه پس د کمونستانو دورو نو هغه وخت کې دا یو شو په دې لږ وخت کې د شل کال چې کوم دا یو جمهوریت وخت تیر شو په دې کې بیا هم لاسنه سپیسو مخالفینو د پاره خو د افغانستان دا کلچر داسې دی نو لکه وسم تاسو ګوره سلور کال وشو چرته سیاسي تحریک آغاز نشو دا هم د دې پر مول چې دا دوه مفکورې د یو مفکوره دا دی چې باید طالبان په مقابل کې باید هغه نظامی قیام هغه نظامی مقاومت باید وساتل شي ځکه چې طالبان د په خپل یو نظامی گروه یو خشن او یو ترګر گروه دی او داسې خلک او داسې منتالیتی او ایدئولوژي د مصالحه او د مصافحه او د مدني مبارزه ته نه لري عقیده لري او احترام لري دویمه خبره چې تاسو وکړه زه هم په هغه کې یو څه شک لرم ولې زه د دوه مفکورې خلک وایي چې په افغانستان کې په دوه هغه په 2001 کال اخوا خلک باسواده شوي وو د افغانستان خلک خصوصا په لوی ښارونو کې د جامعه مدني او د متوسط قشر چې ورته وایي د متوسط قشر لوی شوی وو او اوس د خلک په منځ کې هغه معلومات او هغه فهم او شعور شته چې طالبان په مخ کې ودرېږي ولی خب اوس داسې حکومت چې طالبان لري لکه د نورت کوریا په دې حکومت په مقابل کې درېدل ډېره هغه شرایط غواړي خب دا د دویم فکر خلک د دویم ایدئولوژي خلک دا وایي چې د یو څه وخت واخلي ولې دغه تغییر بنیادی او تغییر باید هغه لانګ ترم تغییر راوړي که په جګړې په هغه کې دا تغییر به راوستل سي بیا به جګړه هغه کېږي تداوم پیدا کوي خو زه فکر کوم چې د حل لاره د دوه لارو په منځ کې هم فرهنګي هم اجتماعي هم مدني او هم سیاسي مقاومت به وي او یو څه باید نظامی مقاومت به وي چې طالبان د نظامی مقاومت او نظامی مزاحمت سره هغه کې قبول وکړي طالبان باید وپوهیږي چې په دې خطه کې په دې مملکت کې دواړه یو بل کمپلیمنٹ کوي که تاسو ګورئ نو چې نظامی مقاومت یې نو سیاسي مقاومت ته سپیس پیدا کیږي خو زه یو بل خبره کوم بیا به د خپل د امریکای د ریپورت هم راغلی پرون د چین د طرفه هم چې کوم بیان راغلی نو هغه هم دغه باندې هم تاسو نه رای اخلم خو یو خبره بل زموږ چې څونه افغان لیډرشپ ته سیاسي لیډرشپ ته لکه تاسو کتل طالبان رالل نو هغه ټیم کې سخو پاکستان ته رالل بیا د پاکستان نه ترکیه ته عرب ته خو لکه بهر لاړل بهر د دوی منځ کې لکه دوی یو ملک داسې د ته جوړ نه ک پاکستانی تاجکستانی ک ایرانی یا د سنټرل ایشیا بل ملکی د دې خطې بل ملکی یا په یورپ کې چې الته کې دوی ځان لچ کم دی یو زیو جوړ کی یو کور جوړ کی یو اډرسي یو کمرې هغه کې ناشتي چې الته کې ناشته ولاړه دغه نه خبره دغه کیږي وسم دوی په دې سلور کال کې هغه یو ځای نشو زه دا نه وایم د جګړې په ما زه وایم چې سیاسي دغه د پاره دباو د پاره بس تاسو هدف د مقاومت دلې دي خب مشکل داسې دی چې یو خو دا شکست او چې وسو د اگست په 5 نیټه کې دا یو داسې شکست و چې خلک تمه کېږي نه او د سیاسي تحلیلګرانو او حتی استخباراتي د CIA په خپله
فکر نه کاوه چې په دغه بڼه تغییر به راشي، خو خلک یو ګروپ چې مقاومت کوله دا هم هغه ډېر آمادګي نه درلوده. اوس آسته آسته چې وګورئ چې په هغه یو میاشت کېږي چې یو بل ائتلاف هم منځته راغلی دی چې هغه د همغږي ائتلاف درته وایي چې یو څه پراخ بنسټه دی او په دې کې ډېره د سیاسي او نظامي او فرهنګي لیدران پکې کې دی. یو دا مشکل و چې د سیاسي لیدرانو د سیاسي خلک په منځ کې د تفاوت نظر و. یو نظر دا و چې د جمهوریت تداوم دا مشکل په جمهوریت کې هم و، مشکل په اشرف غني کې و، مشکل په دغه د حکومت د انحصاري ډول حکومت کول کې و. خو یو ګروپ غوښتل چې که طالبان په کابل کې راغلي دي باید یو نوې مفکوره، که دا فدرالي ده که دا غیر متمرکز حکومت ده، که یو نوې مفکوره باید د افغانستان آینده لپاره په نظر کې ونیول شي. هغه بل سیاستوال چې و دغه په دې فکر و چې په افغانستان کې اساسي قانون شته، طالبان حکومت غصب کړی دی، جمهوریت تر اوسه هم شته، جمهوریت په ملګرو ملتونو کې په نورو بین‌المللي سازمانونو کې اوس هم هغه مشروعیت لري، هغه په ریکاګنایز کېږي. سو په دې ډول دا یو اختلاف. دوهم داسې و چې د دې دپاره چې دا خلک یو ځای سي، یو ځای ته ضرورت. ترکیه په لومړی کې یو څه هغه وکړه، شرایط برابر کړه او بیا ترکیه هم شرایط زیږ کړه. په تاجکستان په خپله کې هم شرایط داسې نه و چې هغه یو لویه مملکت نه و، هغه امکانات نه درلودل. پاکستان او ایران هم په لومړی کې ډېر طالبانو سره په نږدې سره اړیکه درلودل او دا هم نه غوښتل چې یو د مقاومت او د سیاسي ګروپونه هغسې مرکز تبدیل شي. او بله داسې و چې طالبان هم په خپله منځ کې یو داسې چال وکړل چې وایي چې دا حکومت هغه دی انتریم دی، دا دایمي حکومت نه دی او موږ یو څه وخت غواړو، یو دوه درې څلورو کلو په وخت نیسي. خو اوس چې وګورئ چې طالبان په 15 هغه کې د کال کې دي او حکومت یې هم بې له دې چې یوه د مشروعیت یو میکانیزم څخه استفاده وکړي یا به جرګه وکړي یا به انتخابات وکړي یا یو پارلمان یې جوړ کړي یا خلک سره وکیني، حکومت له یو فرمان هیبت الله له شفاهي فرمان سره هغه که دایمي وکړ. خو اوس موږ وګورو چې پاکستان هم یو څه په خپل پالیسي کې بدلون راوستلی دی د مخالفینو په هکله کې. ایران هم ډېر تلاش کوي او نورو ملکونه هم په دې فکر کې دي چې باید د طالبانو هغه مخالفین چې دي باید سره یو شي او سره یو ځای شي. خو مشکل داسې دی چې زموږ او تاسو منطقه هره ورځ د یو نوې بحران کې هغه سره مخ کېږي او دا بحرانونه داسې دي چې خلک فکر کوي چې په افغانستان طالبان دا اوس دی هغه کې وخت ورکړي، کله چې دا بحران خلاص شو موږ به بیا راځو. هغوی سره که وګورو نو لکه ماحول هم لمبې چې راله د یوکرین مسله راله، اوس چې کوم دی د وینزویلا ده، بیا په دغه دی د ایران باره کې چې دا کومې خبرې کېږي نو دی ار لکي انف. په یمن کې هغه شو نور ملکونه چې په افغانستان کې لکه سعودي عربیه، لکه قطر چې په افغانستان کې هم شخړو او امارات متحده عرب دا په یمن کې اوس هغه د مصروفه دی. ایران په خپله وګوره چې ایران هر بار چې ایران غواړي چې یو د مخالفینو ګروپونه سره یو کړي او یو قوي او منظمه مخالفینو اتحاد به جوړ کړي، بیا یو څه د په خپله منځ کې د مشکلاتو سره مخ کېږي او دا ابتکارات چې دی دا به هغه کېږي پوسټپون کېږي. اوس یو راځو د امریکې د رپورټ چې راغلی دا خو نه ده چې د پاکستان او د هغې کې دا وایي چې تر اوسه پورې په 4 کاله کې امریکې
حکومت چې دی طالبانو لا 3.1 ارب ډالر چې کم دی دی ولا ورکړي دی. د مخکې خو به دوی د دې نه انکار کو. ما خپله باندې متقي صاحب چې اسلام آباد کې نو ماته پوښتنه کړې وه نو هغې وې دا وي دا دروغ دی او دغه دی. اوس خو د امریکې رپورټ راغی چېرې لکه دا د دې نه علاوه وله په دغه کې 8.4 ارب ډالره چې کوم دي نورو ملکونو د دغه په مد کې ورکړي دي سوي ورته د انساني هیومانیټیرین ایډ په دغه کې. نو د دې مطلب خو دا دی چې چاله چې شکست ورکړی دی امریکې لو هغوی د حکومت هم ساتي نو دا وجه خو نه ده چې دا نور خلک هم لږ ځان ساتي چېرې دا خو د امریکې ځکه پاکستان کې یو نقطه نظر دا دی چې طالبانو نه امریکې حکومت واغسته راله 10 کاله پس وله بیا د یو لاسلیک لاندې وله ورکه نو دا وجه خو نه ده چې خلک دغې ته هم ګوري خاص کر پاکستان تاجکستان ایران یا دا ملکونه. دا ډېره مهمه ټکي دي او کله چې د منطقې هېوادونه وغواړي چې دا مخالفین سره یو کړي یو شرط یې همیشه داسې دی چې دا باید وګوري چې امریکا څه غواړي. دا باید د امریکا سره یو تفاهم به وسي که امریکا کومک کوي که نه کوي باید امریکا په دې تفاهم کې شریک. خو مشکل داسې دی چې اوس دا معلومه نه دی چې طالبان یوه ګروه چې په قطر کې لکه ملا برادر او نور د ګوانتانامو 5 ورته وایي یا د ګوانتانامو 5 او ملا برادر او نور خلک امریکا سره خصوصا د سفیر خلیلزاد او نورو سره رابطه ډېر هغه دی رابطه ډېر مستحکمه دی او ښه دی د استخباراتي ارتباطات هم قایم دی او د دې استخباراتي ارتباطات چې د دوحې په تړون کې یو ضمایم وو یا هغه سیکرټ انکسس چې و مخفي ضمایم په منځ کې موږ نه پوهېږو چې دا په مخفي ضمایم کې څه لیکل شوی دی خو داسې ګنګوسې دی چې د دې مخفي ضمایم یو بحث دا دی چې طالبان باید په افغانستان کې د ټول هغه استخباراتي معلومات او د القاعدې او د نورو ترخګرو ګروپونو او بیا نور چې څه دي چې د ایران په ضد کې دي که په روسیې په ضد کې دي که په چاینا په ضد کې دي دا معلومات او دا کاونټر تروریزم باید امریکا سره شریک او د دا په مقابل کې دی به د هفتې په منځ کې 40 میلیون ډالر هغوی ته هغه کې درکړي. خو دا استخباراتي هغه دی هغه پول چې دی زه هم په اول کې یو څه مشکوک خو بیا مې ودلیدل چې په امریکا په خپله د امریکې په متحده ایالاتو کې یو سناتور دی یو کانګرسمن دی او یو څه هم د هغه د پخوانۍ نظامیانو ویترن شان او نور خلک چې ډېر هغه دی ډېر سرشناسه خلک دی په خپله وایي چې امریکې اوس په سند کې یو بل دی چې باید دا پیسه بنده شي خو اوس تر اوسه هم بنده شوی نه دی او CIA دا پول دا 40 میلیون ډالر طالبان ته هغه کې تسلیمي. دا پیسې سربیره پر دې چې تاسو وویل چې په 3.1 او 3.2 بلیون ډالر د بشري مرستو امریکا غو بشري مرستو کړی دی چې دا بشري مرستې هم دا مستقیما طالبان ته نه راځي. ملګري ملتونه چې تپوس مې وکړه هغه په ژنیو کې مرته وویل چې دا د ملل متحد هغه دی بودیجه دی دا د WFP د FAO د WHO د نور سازمانونه په وسیله په افغانستان کې هغه شي خرڅ کیږي ولی دا مستقیما د طالبانو د بودیجه د طالبانو د اقتصاد د طالبانو د حاکمیت لپاره یو ډیر کومک چې اوس وګورو چې اوس هغه ډیر کم شوی دی او دا طالبان لپاره یو مزیقه یو مشکل برابروي. د اندیشه صاحب مونږه د امریکای د کوم ریپورت چې راغلی په دې کې دوی په لمبیزل باندې یو دا خبره منلې ده چې په دوحه کې مذاکرات کې د مونږه حکومت دا غینه بهر ساتل شو
دا ټیک نو د دې د وجنه د دوی د مشروعیت یا ریکګنیشن مسله را له لیجټیمیسي دا مسله نو د هغه ټیم کې خو بند دوی ته خلکو دا وی چیرې دا پارټي د څنګه چې په بون کې شوی و هغه غلطي په نو تاسو غنئ چې دا ریالایزیشن دا یو دغه دی بالکل صحیح ریالایزیشن دی کنه به دا سره دوی کور کولو د پاره دی چې دوه او بون یو بل سره اکویټ کړی دي خب دا ریالایزیشن اوس ډیر لیټ دی هغه دی و د ورته وایي چې د سوراب له مړې نه وروسته نوشدارو دی په هغه وخت کې زه په خپل حکومت کې وم زه خلیلزاد سره مې یو ځل هغه ملاقات درلودل هغه په دوبۍ کې و چې مې ورته ویل چې دا داسې باید نشي چې د افغانستان حکومت افغانستان جمهوریت له دې تړون څخه هغه بېخبره پاتې سي او په اګنور سي ولې د امریکایانو خبره داسې و چې په لومړی مرحله کې دا تړون او دا مذاکرې د امریکې او طالبان ترمنځ چې موږ د هغه مخالف دا چې امریکا په افغانستان کې و دا د یو استراتیژیک پارتنرشپ په مخ کې و دا د دوه اړخیزو توافقونو په مخ کې و داسې نه کول چې د امریکا د خپل وټلو لپاره طالبانو سره باید مذاکره وکړي دا یو ملي یو موضوع لدې کابل و چې په 2011 و چې کله چې طالبان خپل دفتر پرانیستل په دوحه کې په هغه وخت کې ښاغلی رئیس جمهور کرزی د دې لپاره ډېر هغه مخالفت وکړ چې دا زموږ په خپل منځي هغه د موضوع ده که مذاکره هم به کېږي باید د افغانستان جمهوری اسلامی دولت د طالبانو سره مذاکره پیل کړي او امریکا او نورو هیوادونه باید هغه وي باید په دې مذاکره کې منځګړیتوب وکړي یا ناظر خو دا ډېر هغه د لوی مشکل داسې و او داسې هم وشو چې دا مذاکرات کله چې په ژنیف کې هم وشول په هغه وخت کې دا مذاکرات د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت او د پاکستان حکومت ترمنځ کې او په دې کې مجاهدین لور نه درلود کله چې دا مذاکرات خلاص شو بیا روسان ووتل او مجاهدین د مذاکرات لپاره هغه نه درلود کوم احترام نه وکړل او کوم هغه نه درلودل قید و شرط خو اوس هم داسې وشول چې طالبان کله چې له امریکایانو سره مذاکره ختمه شو دا اول چې مذاکره ختمه شو او یو څه هغه د طالبان بندیان چې هغه هم بیا خلاص خو طالبان ته نور مهم نه و چې د حکومت سره مذاکره وکړي که نه وکړي خو دا ډېر تېروتنې و او د تېروتنې اوس هغه نتایج لږ یو خبره کوم اندیشه صاحب پرس که امریکا دا مني چې دا تېروتنه و نو دا 3 ارب ډالر خو ډېر غټ رقم دی دوی خو غوښتي شي چې طالبان مجبوره کړي که وغواړي چې لکه د دوحې باندې دوی کوم ټول شموله خبره کړې هغه مخالفینو سره خراب یا په دې خو مجبوره کوي چې د ښځو دا خو بازه هغه خو موس خلکو ومنله چې بس په 2 میلیونه افغان زنانه چې کوم دي هغه د سکول او د یونیورسټي او د دې نه هغه دا منې کړي شوي دي نو دا خو که امریکا وغواړي نو کوي نه شي خو داسې خبره دی چې په طالبانو کې هم دوه ډول خلک شته یو دا چې د قطر او د دوحې د دفتر خلک دي دا داسې فکر کوي چې د دوی کوم پیروزي چې و دا یو ډیپلوماتیکه موفقیت او د دې موفقیت سبب د دوی هغه ډیپلوماتیک اړیکې هغه مذاکرو پاکستان سره او امریکا سره او د نورو غربي هیوادونو سره د منطقې د هیوادونو سره دا ډیپلوماتیک تماس و او ډیپلوماتیک هغه کانفیدنس او اعتماد جوړول و چې دوی د پیروزي په لور هغه روانه کړ خو دا خلک داسې فکر وکړ چې کدی یو ډیپلوماتیک هغه د موفقیت دی باید په ډیپلوماتیک موفقیت موږ د نورو هیوادونو سره یو ځای کار وکړو او یو څه شرایط ومنو د افغانستان بین المللي تعهدات چې دی موافقتنامې چې دی د ملګرو ملتونو چارتر د حقوق بشر چارتر باید ومنو دا دی یو ډول خلک
دوهم دا د طالبانو نظامی قماندانان او د کویته شورا چې خلک دا داسې فکر وکړ چې نه دا زموږ په خپله هغه نظامی پیروزی و او دا د خدای تعالی لخوا راغله پیروزی و او دا پیروزی موږ او دا موفقیت موږ په خپله ترلاسه کړی یو او موږ هیڅ چاته هم ضرورت نه لرو او هیڅ چا پیسې ضرورت نه لرو زموږ سره خدای دی او موږ کولی شو چې په خپله کار کې دوام وکړو خو دا د ملا هیبت الله او ملا حسن او داسې خلک دي اوس طالبان یو شی هغې کې ډېر ښه لوبې اجرا کوي کله چې امریکایان راځي امریکایان ته وایي چې موږ خو کابل لرو په کابل کې خو هیڅ مشکل نشته د حکومت دې وګوره د کابینه وګوره د خلک متقي صاحب هره ورځ هغه سره خلیلزاد سره خبرې کوي او ورته وعده ورکوي چې موږ سره یو څه کومک وکړه چې موږ به قوي سو بیا موږ د ملا هیبت الله چاره وکړو ولې په اصل کې داسې دی چې په کابل کې چې کوم خلک وو او کوم هغه خیالي مفکورې په دوحه کې د امریکای سفارت مخصوصا د دموکراتانو په وخت کې او د نرویجن سفارت او د قطري حکومت په خپل او آلمان او نور جرمني او نور ملکونه په دوه درې کاله کې داسې فکر وکاوه چې که موږ دا میانه طالبان چې د قطر طالبان دي د دوحې طالبان دي هغوی سره همکاري وکړو هغوی به غښتل کېږي بیا به هغوی به ریفارم راوړي خو دا پلانونه او دا مفکورې زه فکر کوم چې اوس ماته شوې دي اوس هغه ناکامه شوې دي او یوازینی سړی چې ټول هغه واک د هغه په لاس کې دی د ملا هیبت الله دی نو هغه بیا هغه خو تاسو دغه خدا دی چې ګاډز الله زمونږ سره دی خو یو څه دی تاسو به د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم دی د دوه ورځې کوم ملاقات و د ساکټار په بیجینګ کې د اعلامیه یا پریس سټیټمنټ چې راغلی هغه کې یو خبره کړې ده چې دوانو افغان طالبانو نه مطالبه کړې ده چې د تروریستي نت ورکس خلاف ته داسې ګامونه واغستلی شي چې ښکارم وي او لیدل کېږي او داغه باقاعده موږ چې ویریفای کېږي او لیدل کېږي دا پړمبي ځل باندې تاسو نو ګورئ چې د چین د طرفه هم لکه هغه بیان ناغه کم چې پاکستان وي نو دا د پاکستان سره موافقت د وجه نه دی کنه چین په خپل هم وس د افغانستان نه خطر محسوسي او دا ډیماند کوي خب زه فکر کوم چې چین ډېر کوشش وکړ چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې خپل اقتصادي اړیکې خپل سیاسي اړیکې طالبان سره ډېر ټینګ کړي او د پاکستان سره یو ځای د دې مشکل یو مدیریت به وسی او په دراز مدت کې افغانستان تبدیل سي په یو مملکت په یو کشور چې په هغه ثبات وي امنیت وي او د سیپاک پروژه او د بلت اند رود پروژه او دا پروژه به عملی سي او بیا نور امریکا ته او نور ملکونو ته ضرورت نه وي چې افغانستان ته بیرته راځي دا زه چینایي ډیپلوماټانو سره د هغوی پخواني ډیپلوماټانو سره د سفراو سره او نور ملګري چې موږ له چین سره یو څه خبرې اترې درلودل دا هغوی موږ ته وویل چې تاسو باید د طالبانو ته مخالفت باید نه کړئ یو څه باید وخت راکړئ او داسې خلک چې د طالبان او د چینایانو یو فکر و زه نه پوهېږم چې دا په ټول په چینایانو په فکر کې و او په هغه سینیر خلک داسې فکر کوو چې طالبان هم لکه د ماویستانو غوندې یوه دهاتي هغه موومنت دی چې راغلی دی او د امپریالیزم او د فساد او داسې دی د دې لپاره قیام کړی دی او دا د سنز اف د سویل دی او دا د افغانستان هغه کلچر او د افغانستان فرهنګ نمایندګي کوي که په لومړی کال کې په 2021 کې چې چینایي ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې په ژنیف کې هغه بیانات ورکول دی وویل چې دا که طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې مکاتب وي د زنانه مکاتب دا د هغوی یو فرهنګي بڼه ده دا د هغوی د فرهنګي او د کلتوري او ترادیشنل هغه د ارزښونه دی باید دا احترام وشي
سو زه ډیره په هغه کې په زور مې ورته د رد بیانې ورکړ چې طالبان د افغانستان نه د خلک نه د فرهنګ نه د اسلام نه د هیڅ نماینې نه کوي. دا د خپله د هغه قریې ان قبایلي فرهنګ دی چې دا غواړي چې په ټول افغانستان کې پیاده کړي. خو اوس چینایان به داسې فکر نه کوي. او چینایان په لومړی ځل کې طالبان ته وویل چې موږ هم کله چې ماو زدانګ بیجینګ هغه وکړه تصفیه وکړه په یو 15 کالو څنګه 1949 تر 1962 په دې کلونه کې حکومت موږ سره نه و، د ملګرو ملتونو سیټ د تایوان سره. خو تاسو به هم دا ورکړي. ولې دا پالیسی ته ولیدل چې یو مملکت چې د طالبانو استازی، د طالبانو سفیر، د ګریټ پیپل هال شي جین پینګ د طالبانو د سفیر اعتمادنامه دا په خپله د پاکستان سفیر سره یو ځای چې زما هغه ملګری دی سفیر صاحب خلیل هغه یو ځای دا د طالبانو اعتمادنامه دا یو سیګنال و طالبانو ته او د چاینیز کوم سفیر چې و دا لومړی سفیر و چې خپله اعتمادنامه ملا حسن ته و دیپلوماتیک تشریفات. خو چینایان وغوښتل چې طالبان سره داسې سیګنالونه وکړي چې موږ سره یو. او په شورای امنیت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو په ژنیف کې د طالبانو ملاتړ یې درلود. چینایانو د طالبانو یو څه ډیپلوماتیک مطلب دا دی چې چینیان هم غلط شوي و که نه؟ نو داسې فکر یې وکړ چې ولې هغه پروکال په 2015 کې چې په می میاشته کې د طالبان د چایني هغه فارم منسټر وانګ هی کابل ته راغی. وانګ هی په سفر هغه ډېره عالي رتبه سړی دی. دا طالبانو ته ډېر وخت ورکړ او طالبانو ته میانځګریتوب هم وکړه، طالبانو سره ډېر ښه اړیکه هم درلوده. ولې په آخر کې چینایانو دا درک وشول چې طالبان هغه سنسیر نه دی، طالبان دی په خپله تصمیم اخیستل نشي کېدی او طالبان غواړي چې دا یو څه هغه وکړي، لوبې وکړي. د سیپاک لپاره هم هغه لوبه هغه پیل کړه، د ویګور هغه چې ټول خلک وو چینایانو ته در نه کړه. او آخرین دا داسې و چې د درې اړخیزو مذاکرې چې په کابل کې او بیا په اسلام آباد او بیا په بیجینګ کې کله چې دا په آخري مذاکره کې طالبان په کابل کې د یوه مشترک اعلامیې څخه ډډه وکړه. دا و چې چینایان فکر وکړه چې دا طالبانو سره دا فایده نه لري او دا خپله د اړیکه او یو څه هغه وکړه سړه وشو. او اوس چینایان غواړي چې طالبان سره اړیکه ډېره کمه سي. ولې فشار چینایان اوس د فشار کوم هغه نه لري، کوم پوینټ کوم نقطه نه لري. ولې پاکستان سره جګړې، پاکستان سره د طالبانو شخړه چینایان په کلکه غندي او په دې اکړه زه ډاډه یم چې پاکستان سره هغه اړیکې کوم. اندیشه صاحب یو خو د چین دا خبره چې کوله نو تاجکستان ته هم مسله ده. ولته کوم چینایان چې کوم دی هغه په نښه کېږي لکه څنګه چې پاکستان کې چینایان په نښه کېدل. نو لکه ستاسو یو دا دغه د پوینټ دی چې د چین سره داسې سپریشر ټول نشته دی چې هغه د وخت کې په طالبانو باندې اپلای کی. لکه تاسو دا وایي باوجود د دې نه چې طالبان د چین دپاره د طالبان حکومت اوس چینایان دا ګڼي چې دا هغه زړې اندازې ټولې غلطې دي. نو داسې او خب د چینایانو سره هغه ډیپلوماتیک او نورې هغه د پرشر پوینټ شته. اوس په ملګرو ملتونو کې د چاینا استازی چې دی هغه په افغانستان
پن هولډر دا ورته وایي چې افغانستان دا دوسیه چې دی اوس د چین په لاس کې دی او چینایان غواړي چې د ملګرو ملتونو له لارې څخه خپله هغه اغیزه او خپله انفلوئنس او فشار او تماس وساتي او دا لومړی ځل دی چې چین داسې هغه علاقمندي ښودلې دی چې باید د افغانستان دوسیې او د افغانستان فایل چین سره او امریکا هم ورسره قبول کړی خو دا یوه دی لکه خدا همدغه چین دی چې ورته مشوره هم ورکړې وه چې 15 کاله ګورې زمونږ سره هم دغه سیټ را سره نه و نو وساقي یې به ورته چې ټنشن خو داسې دی چې یوه پوینټ یوه ټکې ډېر مهمه دی حسن خان صاحب چې په منطقه کې یو مشترکه نقطه و یو مشترکه ټکی و چې زه نه پوهېږم چې په دې کې پاکستان هم د نورو سره ملګری و که نه چې باید امریکا او ناتو له افغانستان څخه وشړي دا د امریکې دا د روسیې دا د چاینا دا یو مشترکه پالیسي پاکستان ایران ټول په مشترک دي ایران په دې مشترک او داسې دا فکر وکړ چې که امریکا له افغانستان څخه وځي او بیا د افغانستان مشکل یو منطقوي مشکل شي او مشکل به حل کېږي کله چې امریکا د افغانستان څخه ووتل بیا دا د منطقې چې هغه مشترک پوینټ و دا مشترک پوینټ خلاص و دا مشترک ټکی نور نه و پاکستان یو پالیسی درلودل او ایران بله پالیسی درلودل چاینا خب بیا هم یو مشترک ټکی پاتې سو او دا داسې و چې ولې امریکا طالبان د تعزیراتو او د تحریماتو سره مخ کړی دی ولې د هغه د افغانستان چې د مرکزی بانک کوم شتمنۍ دی دا هغه کې په تحریم کې دی په سویس کې دی ولې باید امریکا غرامت او یو څه باید کمک وکړي طالبانو سره او د افغانستان د حکومت سره چې په 21 کال په افغانستان کې و دا تخریب شوی داس خو ولې امریکایان چې ووتل امریکایان دا منطقې ته وویل چې اوس زه هغه اوت د منطقې که نه یم ته په خپل هغه مشکل حل کړي زه یې کومک یې نه کړم داسې نه کېږي چې زه په افغانستان کې نه یم او ته وغواړې چې زه به ټول به هغه 15 میلیارد ډالر اردو او پولیس ته کومک وکړم او 10 میلیارد ډالر انکشافي ډیولپمنټ پروجیکټ او ایشین ډیولپمنټ بانک چې دی او ورلد بانک چې دی دا ټول خو امریکا سره هغه دی سره یو ځای دی خب منطقې په خپله چینایان روسان ایرانیان خو په خپله په مشکل کې وو یو داسې یو ځایي تصمیم نه دی اخیستل چې باید یو ځای سره طالبان په رسمیت وپېژني هغه د انویسټمنټ پروجیکټ چې دی په افغانستان کې زه ډاډه یم چې امریکا چې چین ایران پاکستان منځني اسیا ملکونه عربو ملکونه که دې سره یو ځای تصمیم ونیولي چې د طالبان حکومت ته او د افغانستان لپاره یو اقتصادي او سیاسي پاکیج په نظر کې ونیولي وو اوس افغانستان په دې حالت کې نه خو دا مشکل زه نه پوهېږم چې دا مشکل په طالبان کې و چې طالبان د هیڅ چا هغه ریکوست نه ده منل اوس پاکستان طالبان یو څه ملګري هم چې درلوده لکه چین لکه پاکستان لکه قطر لکه ایران د بین المللي محافلو کې دا ترلاسه راکړی دی اوس هیڅ ملک د طالبانو ملاتړ په بین المللي سازمانونو کې نه کوي هیڅ ملک د طالبانو په دفاع بیانیه او بیانات نه درکوي هیڅ ملک ټول ملکونه غواړي چې طالبان د شر څخه غسي یو څه باید دور طالبانو باید وایي لانګ ډسټانس سره ولري یو اړیکې هم سره ولري ولې هیڅ مملکت طالبانو سره هغه کومک نه کوي خو مشکل داسې و چې
په لومړی کلونه کې زه د هغه سپیشل ریپرزنټیټیو سره په تماس کې وم. داسې و چې د ایران فکر کوم چې د ایرانی و که درانی صاحب و ورته وویل چې په منطقه کې اوس یو تفاهم دی چې باید منطقه سره یو ځای طالبان په رسمیت وپېژني. دا په 2023 کې بالکل ملاقات. خو ولې طالبان د هیڅ چا یو هغه شرایط نه و، پیشنهادونه ډېره ساده پیشنهادونه. بله خبره اندیشه صاحب، تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان کوم هغه موږ ته پیونټیو میجرز یې واخیستل، لکه سټرایکس یې وکړل هلته کې په دهشتګرد په ټکانو باندې بارډر باندې شو، دغه شو، د هغې الټا هغه طالبانو ایکسپلایټ کو هغه شی په خپل فیور کې یو دننه په افغانستان کې انټرنلی چې کوم دی هغه بیانیه په خپل فیور کې ټرن کړله، وایي چې موږ بغیر د نن د وزارت خزانه هغه سټیټمنټ راغلی دی چې په دې کال کې زمونږ صادرات چې دي هغه 1.8 ارب ډالر نه پلس کې لاړل، دا وی په لمبي ځل دومره شوي. نو ډېر ښه هغه شی ټرن اوور که په خپل فیور کې جي انټي پاکستان چې کوم سینټیمنټس دی هغه ایکسپلایټ کړل. نو دا خو دا ډېر پروپاګند دی. دا داسې دی چې دا دیکتاتوري حکومتونه چې دی داسې درواغ وایي چې په بوجې او یو خبره دی چې وایي چې د دیکتاتور 15 دقیقې مخکې هم داسې معلومیږي لکه چې هیڅ تغییر نه راځي، لکه د مدورو په ونزویلا کې. خو دا د درواغ خبره دی. ولې یو حقیقت چې دی چې طالبان ډېر هغه خوشحاله و لکي. پاکستان، ایران، ټوله ګاونډي ملکونه په دې 4 کلونو کې د طالبانو په مخالفت هیڅ یو ګام هم نه اخیستل. دا لومړی هغه دی حکومت دی چې په 4 کلونو کې د هغه مخالفین د همسایې لخوا مستقیما کمک شوی نه دي او جګړه پیل شوې نه دي. د داود خان له واکمنۍ نه دېخوا ټول افغانستان هغه دولتونه چې وو 2 کاله هم وخت نه درلودل چې په خپل منځي مشکلات حل کړي. طالبان اوس 15 کاله کېږي، اوس نو یو څه پاکستان سره مشکل پیښ شوی دی، ولی ایران، چاینا، راشیا ټول وایي چې موږ نه غواړو چې د طالبان مخالفین او د طالبان هغه سیاسي مخالفین دي که نظامي مخالفین سي وسره کومک. ولی طالبان دا د دې 15 کالو څخه 4 کالو څخه استفاده نه دی کړې او اوس د ګاونډي ملکونو په دې پوسوي دي، د ګاونډي ملکونو په دې کې فکر کوي چې باید د مخالفینو سره، د سیاسي مخالفینو، مدني مخالفینو سره باید کومک وشي. دا چې تاسو وایي چې طالبان دا د انټي پاکستان هغه کوم پیغامونه او کوم میسج کوو هغه د واخیستل او انټرنالایز وکړل. زه فکر کوم چې دا د طالبانو هغه د یو څه پروپاګاندا دی او دوی سره هم یو څه ملکونه کومک کوي. په افغانستان په دننه کې د سنتمنځ د افغانستان د خلک سره د په قريه او په کلیو په نورو ولایتونو سره خلک سره په تماس کوي. خلک اوس هغه څه نه دي چې د پاکستان د طالبانو سره یو ځای وسی او د پاکستان په مخالفت کې په جګړه کې بوخت. خلک په خپل اوس څوک خلک سره هغه کړی دی، کوم آزاده مطبوعات شته، کوم سروې ده د دوا او د ادویجاتو چې د قیمت د لوړ شوی دی. دا ټوله توکي چې پاکستان څخه په افغانستان کې هغه وسو راغلی و، اوس قیمت ډېر هغه شوی دی، قیمت ډېر هغه لوړ شوی دی. خو ولې طالبان په هغه کې په میډیا کې کنټرول لري. دوهمه داسې دی چې د افغانستان چې کوم اقلام دی، چې د صادراتو اقلام دی، چې هغه د وچې میوې دي، که تازه میوې دي، که ترکاري دي، که څه دي، د هغه لپاره یوازینی مارکیټ پاکستان دی. موږ د وارداتو په بدیل کې مشکل لرو، خو داسې ډېر مشکل نه لرو. واردات کېږي
ولې زموږ صادرات مهمه عام توکه پاکستان ته ځي او دا پاکستان دی دا پشاور دی دا کویت دی چې د افغانستان غیر معیاري هغه چې استاندارد هم نه لري دا توکي هغه کوي بازار کې قبولېږي خو ته فکر کوي چې د افغانستان دا توکي هندیا ته ځي که هندیا هم د دې ملګری ته فکر کوي چې د هندیان د استاندارد د هندیا د تجارو د هندیا د هغه خړک او وګړي دا داسې د ټماټر او د پیاز او د واخلي چې لو استاندارد وي او د دبليو ټي او تاسو اندیشه صاحب د بعضي افغانان تاسو څوک په یورپ کې دي څوک امریکا کې دي انار راوالي وي دا د افغانستان انار پولند ته ورسېده دا د برتانیې ته ورسېده دا خب دا موږ هم داسې وکول چې زموږ په وخت کې چې ما ورته وویل چې دا د ایر کاریډور دی ایر کاریډور دا ایر کاریډور که سبسیډي ولري دا په هغه وخت کې یو اس ای ډي ډېر سبسیډي ورکړي چې دا زموږ انار و زموږ زعفران و داسې یو څه توکي کېږي ولې د افغانستان صادرات ته زموږ په کلي کې په شمالي کې دا کوم وچې میوې چې د کوم هغه ترکاري سي دا یوازې او یوازې مارکیټ په هغه کې دی په پاکستان کې سنټرل ایشیا هم کې دغه مارکیټ نه اوس یو څه نور مشکل څه د زه پرون هغه میاشتې بل میاشت مې په هغه کې و په تاجکستان کې و تاجکستان سره هم دا چې کوم ترانزیت و دغه ډیر کم شوی دی تاجکستان پاکستان څخه سره یو ډیر هغه درلودل تجارت درلود تاجکستان تجارت او د ترانزیت هم ډیر کم شوی دی او تاجکستانیان هم په دې کې هغه شکایت درلود اندیشه صاحب ډیره مننه خبرې خو ډېرې دي خو زه وایم په یو دغه باندې ټولې بیا نه کېږي که نه بیا به څه ټایم په دې نورو باندې به هم خبرې وکړو دا کوم چې ډیولپمنټ په دې خطه کې روان دی تھینک یو ویری مچ اندیشه صاحب یو ویلکم تھینک یو مننه